لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه او خوشحاله ژوند ولرئ. واحدیار عبدالرحیم زیم او تاسو ته په نننۍ خپرونه کې ښه راغلاست یم. درنو لیدونکو خپرونه کې زموږ د بحث موضوع دا ده چې د خوست ولایت له شمالي وزیرستان څخه د راکډه شوي خلکو ستونزې کومې دي. په شمالي وزیرستان کې درنو لیدونکو د پاکستان د پوځ او هلته د جنګیالیو د جګړو له امله خلک د خوست ولایت ته راکډه شوي دي او ویل کېږي چې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې د دغو خلکو مهمې ستونزې کومې دي، ولې په شمالي وزیرستان کې جګړې ګرمې شوي دي، دغه خلک ولې د پاکستان پوځ او هلته جنګیالیو اړویستل چې دوی افغانستان د ډیورند د کرښې نه دی خو افغانستان ته راواوړي او یا په خوست ولایت کې دوی راشي او دلته د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه شی ده چې په کومو برخو کې له دوی سره مرستې وکړي، نورې مرستندویه موسسې یا ادارې څنګه کولی شي چې خپلې مرستې دوی ته ورورسوي تر څو پورې د دوی ستونزې حل شي. په همدغه موضوع بحث لرو. راسره په سټډیو کې میلمانه دي سیاسي کارپوه ښاغلی کابل خان تدبیر، سیاسي کارپوه ښاغلی کاکوجا نیازی، سیاسي کارپوه ښاغلی خالقداد خالقي ستانکزی. تاسو ته ښه راغلاستو یم. ستړي مه شئ. تدبیر صاحب، لومړی دغه مسله چې په اوسنیو حالاتو کې په شمالي وزیرستان کې یا د ډیورند د کرښې نه اخواته جګړه ګرمه کېږي او د جګړې له امله د پاکستان د پوځ د جګړې هلته د جنګیالیو د جګړې له امله د سیمو خلکو ته ویل کېږي چې تاسې له دې نه کډه شئ یا جګړه زور اخلي. په اوسنیو حالاتو کې هغه ځانګړي عوامل څه شی دي او دغه جګړه د پردې تر شا چا پیل کړې ده؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه د درنښت په وړاندې کولو سره د تاسو تلویزیون محترمو کارکوونکو، لیدونکو او د میز درنو مېلمنو ته مخکې له دې چې د وزیرستان په خبره باندې بحث وکړو، زه داسې فکر کوم چې یو ځغلند نظر دې ته پکار ده چې د پاکستان په جوړېدنه باندې واچو. څنګه پاکستان رامنځته شو، اول رامنځته شو. ګورئ، کله چې په هندوستان کې چېرته چې افغانانو او هندوستانیانو ټولو د انګریزانو د ښکېلاکګر قوت په مقابل کې خپل نفرت وښود او د هغو د ازادۍ او بالاخره انګلستان دې ته مجبور شو په دې باندې دا یې پیشبیني وکړه چې موږ په راتلونکو څو وختو کې باید نور هندوستان ازاد کړو. دلته زموږ ګزاره مشکله ده. له یوې خوا په دغه خوا سیمه کې چې دا اوس د پاکستان تر ولکې لاندې ده، په دې کې افغانان جنګېدل، هغې خوا ته هندوستانیانو خپل جګړو ته زور ورکړ او انګلیسان یې بیرته مجبور کړل. بلې خوا یو تعداد خلکو چې د هغو په سر کې ګاندي وو، هغو ځینې مدني حرکتونه شروع کړل. د دغو ټولو په نتیجه کې انګلیسان دې ته مجبور شو چې په هندوستان کې وبخي د تفرقې یو نوی لهر را ایجاد کړي چې هغه ته یې د ټونیشن تیوري یا د دوو په اصطلاح باندې دوو ملتونو ځانګړتیاوې، دغه یو تیوري را ایجاد کړه چې د هغه په هغه کې د هغه دپاره دوه مشخص بخشونه مشخص کړل چې یو د هندوانو او بل د مسلمانانو وو. مسلمانانو ته او په خاصه توګه هغو مزدورو مسلمانانو ته چې د انګلیسانو سره همیشه همکار وو او له هغو سره همکاري درلودله، د هغو په وجود کې انګلیسانو خپل ایجنټان ورغول او هغه راپورته شو په هندوستان کې د مسلمانانو د واک درلودلو او د ځان ته هېواد درلودلو په تر نامه لاندې اختشاشونه آغاز کړل. ګاندي چون د عدم تشدد لار خپله کړې وه، هغو هم کانګرسیان د هغه وخت هم په دې باندې خوشحاله وو چې یو څه ناڅه دوی په دې باندې پوهېدل چې دا یوه ناکامه پروژه ده او د انګلیس پروژه ده. دوی په دې باندې پوهېدل په عین حال کې د افغانستان خاوره د هندوستان یا د هندوستان د وایسرای تر ولکې لاندې وه. دوی ویل چې دغه سیمه د دې لپاره مناسبه ده چې دغو مسلمانانو ته هلته یو هېواد جوړ شي او دوې صوبې یې ورته جوړې کړي، د مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان په نوم باندې، چې یو طرف یې بنګلادیش و بل طرف یې پاکستان و، اوسنی پاکستان و. او افغانانو ته په تعصب سره په هغه وخت کې هغه څه چې د دوی واک و او په اصطلاح باندې حق و هغه ورته ونه رسېدل. افغانانو سره انګلیسانو په هغه وخت کې چون دا پروژه د دوی ډېر درلید په دې کې درلود، افغانانو ته دوی حق ورنه کړ او زموږ خاوره یې د پاکستان حواله کړه. په دې وخت کې
موږ د یو شی چې نوی ټول مسلمانان شاهدان یو له یوې خوا پاکستان د دغسې مسلمانانو تر لاس لاندې جوړ شو چې هغه په مسلمانانو کې د نفرت وړ دي. تاسو ته معلوم دي چې هغه څوک چې د محمد علي جناح په نوم و چې د پاکستان جوړېدونکی یا بنیادګر و هغه اسماعیلی و چې په ټول عمر کې د یو ځل دپاره هم نه و ویلی چې بسم الله الرحمن الرحیم. دویم سړی چې په مسلمانانو کې په سني مسلمانانو کې هغه ډېر د نفرت وړ خلک دي هغه قادیانی و چې هغه لیاقت علي خان و چې د پاکستان لومړنی صدراعظم و. دغه دواړو کسانو په وجود کې د پاکستان جوړ کړ چې یو هم نه اسلام تعقیدمند و او نه د اسلام په قصه کې و. تنها دومره خبره وه چې دواړه په انګلستان کې روزل شوي وو هغو خپل زده کړې هلته کړې وې او د انګلیس د دغې پروژې دپاره کار کاوه. پاکستان د جوړښت نه راوروسته یوه خبر چې ناکامي ټول جهان بیا جهاني اسلام په خاصه توګه ولیدله هغه دا وه چې د ټونیشن تیوري په دغه ځای کې ناکامه شوه. تاسو ولیدل چې بنګلادیش د پاکستان نه د یو مسلمان په حیث باندې جدا شو او ځان ته یو هیواد جوړ کړ خپلواک یې پکې ټینګ کړ. هغه پاکستان چې اوس موجود ده چې د 80% نه زیاته جغرافیایي خاوره د افغانستان ده د افغانستان په خاوره قابض ده او انګلیسانو ورته سپارلېدل د انګلیسانو سره زموږ هغه وخت په 1993 کال کې ختم 1993 کال کې ختم شوی ده. د دې په یوه چې دا خاوره افغانستان ته سپارلې وای هغه خاوره تر اوسه پورې په بېشرمانه ډول له پاکستان سره پاتې ده او پاکستان سره له دې چې پاکستان نیم واک پې لري ولې انګلیسانو هغه پیشبیني چې درلوده چې دوی بیا بېرته دې سیمې ته راشي. دلته څو عمده سوالونه دي چې څنګه دوی وکولی شوی چې قطبي خیرسله خپل غاړه راوباسي راکشي کې د باندې راوړي د هغه په مقابل کې د پښتنو یا د افغانانو ذهنیتونه ورته معلوم وو څنګه باید دوی ته د ایستادګي هغه ورکړي ټریننګ ورکړي چې دوی راپورته شي د هغه په مقابل کې ودرېږي او افغانان په خپلو منځو کې سره وجنګوي. اوس مهمه خبره دغه ده چې د پاکستان د جوړښت نه دا د موږ کومه خاوره چې د پاکستان تر ولکې لاندې ده په دغه خاوره کې ځینې سیمې چې په هغو کې یو وزیرستان ده د ایجنسیو په نوم باندې یادېدي چې پاکستان واک نه پرې درلود بلکې د انګلیسانو په وخت کې هم د هغه دپاره یو پولیټیکل ایجنټ جوړ شوی و. هغه پولیټیکل ایجنټ چې د بلوچستان د برټش بلوچستان په نوم یادېده ولې دلته د پولیټیکل ایجنټ په نوم باندې چې مستقیما د تاج برطانیې تر واک لاندې و جوړ شوي و. دلته د هغو ذخایرو او هغه شتمنۍ چې په دې سیمه کې موجودې دي انګلیسانو په هیڅ وخت په هیڅ ډول نه غوښتل چې دا د پاکستان تر ولکې لاندې راشي او یا د پنجاب په دغو شتمنیو باندې واک ولري. دې خاطر باندې دوی دا خلک هم په دوامدار شکل په تیاره کې وساتل هغو ته مکتبونه جوړ نه کړو هغو تعلیم ونه کړ. دا خلک په دوامدار شکل په هغو زړو بدبختیو دښمنیو قبیلوي مناسباتو کې پاتې شو او تر ننه په همغو کې ژوند کوي. هغه څه چې په اوسنیو جګړو پورې اړه لري تاسو ته معلومه ده چې د داود خان د واکمنۍ له رافدې خوا پاکستان په دوامدار شکل او غرب په دوامدار شکل په دې تلاش کې و چې په شکل د اشکالو د افغانستان او د روسانو مناسبات باید دغسې ځای ته ورسوي تر څو افغانان راپورته شي او د روسیې په مقابل کې ایستادګي وکړي یعنې پخوانی شوروي اتحاد چې هغسې وشو دوی په دې باندې وتوانېدل. دا چې موږ څه یو بل باندې تاوانوو څنګه موږ افغانان په خپل منځ کې تر ننه په دغه خبره باندې بې اتفاقه یو سره ولې څنګه بدبخته یو په دې مسایلو باندې حقیقت دا ده چې د دغې پروژې شاته یوې خوا نه روسیه ولاړه وله بلې خوا نه غرب ورته ولاړ او نن هم ولاړ دي. ګورئ القاعده دلته دغه د جګړه یا مثلا چې پښتانه اوس په جګړه کې راګیر دي او دا جګړه پې تپل شوې ده اوس هم پکې روسیه او برطانیه او امریکا لاس لري او د دوی یقینا نه لري په دې کې هېڅ سوال نشته د برطانیې روسیې او امریکې لاس اوس هم لویه ګټه څه ده چې په دغه ځای کې دغه جګړه دوی ګورئ 21مه صدۍ ده په 21مه صدۍ کې تاسو ګورئ چې د دغو سیمو خلک تر اوسه پورې بې مکتبه بې تعلیمه بېل دې چې په خپله سیمه واک ولري بېل دې چې د انجینر ولري بېل دې چې د خپل معدن استخراج کړی شي ته نن هم دې ته مجبور یې دا اوس دا د تا د افغانستان حکومت پرېږده هغه طرف دم د تا د افغانستان حکومت حد اقل د دې توانمندي نه لري چې یوه میاشت دغو موجودو مامورینو ته چې هغه په پوځ کې دي او یا په ملکي ادارو کې دي حد اقل هغه میاشتنی معاش ورته ورکړي د دغه توانمندي نه لري. دغه مجبوریتونه په موږ باندې یا په دغه وضع کې د دغو خلکو ساتل په دې سیمه کې د دغې شتمنۍ ته په کتو سره
په موږ باندې دوی غواړي چې د عربو پروژه تطبیق کړي. د عربو پروژه تاسو ته معلومه ده عربان تحصیلات نه کوي، هغه په خپلو عیاشیو کې غرق دي، د دوی د معادنو نه استفاده کیږي په شکل د اشکالو، او دوی ته یایي ستاسې خدای بس دې ته پیدا کړي، ستاسې عیش وکړي، وګرځئ په دنیا کې عیاشۍ وکړي. دا کارونه ټول موږ درته کوو. دوی دې سیمې ته د راتګ او په دې سیمه کې د اوسېدو دپاره د ډېرې اوږدې مودې دپاره دوی پروګرامونه لري چې په دې سیمه کې ووسي. هغه څه چې په د جنګونو پورې اړه لري د روسیې په مقابل کې یا د افغانستان د پخواني د شهید ډاکټر نجیب الله د حکمرانۍ په دوران کې دلته القاعده جوړه شوه. دغه القاعده د دغې مشران دا ټول د دوی د لاس ټریننګ شوي خلک او دوی سره یو ځای وو. تاسې لیدل چې دغه القاعده د روسانو په ضد وجنګېده، تاسې لیدل چې دغه روسیه د افغانستان د هغه وخت د واکمنۍ په ضد باندې وجنګېده، تاسې ولیدل چې دغه القاعده نن د دغې خبرې په اهمیت باندې پوهېدل چې په عربو کې ګورئ القاعده په عراق کې جنګېږي، القاعده په سوریه کې جنګېږي، القاعده په مصر کې جنګېږي، القاعده په لیبیا کې جنګېږي. په د ټولو هېوادو کې القاعده د امریکا او د غرب د ګټو لپاره جنګېږي. یعنی تاسو د ډلې دا د دوی لپاره یعنی د دوی پوځي بولي، د دوی پوځ ده یقینا. په دې کې هیڅ سوال نشته. ولې هغه افغانان په دې کې یو تعداد افغانان چې د افغان طالبانو په نوم باندې یادېږي، په هغو کې یو تعداد افغان طالبان دغه چې دي هغه په حقیقت کې افغانستان مستعمره بولي، افغانستان نیول شوی بولي او په افغانستان د پردو واک نه مني. په دغو کې هغه افغان طالبان په دغه اوسنۍ حالاتو کې دغه جګړه چې مثلا زه تر ډېره حده داسې فکر کوم چې موږ افغانان دومره زخمي شوي یو چې اوس موږ په هېڅ وجه که له هر چا سره موږ مناسبات پالو، هغه موږ باید د مدني حرکاتو د جګړې له لارې باید ونه وشي. ډېره مننه. کوره مداخله نیازي صاحب، ستاسې نظر هم په همدې باندې پوښتو. تقدیر صاحب وایي چې هلته جګړې ته پر شوي جګړې دي او د اوږدمهالو پخوانیو پلانونو له مخې نه پښتانه په دغه جګړه کې راګیر شوي دي. روسیه، انګلستان، امریکا دوی په ګډه غواړي چې دغه خلک باید وځپل شي. په اوسنۍ حالاتو کې چې هلته کومې ډلې راپورته شوي دي او هغه ډلې هلته جګړه کوي او هغه ولسونه چې هلته کلونه ژوند تېر کړی ده هغوی هلته د اوسېدو حق لري، سره له دې چې تر اوسه پورې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، قانوني حقوق نه ورکول کېږي، بیا جګړه راځي بیا هم په دوی باندې جګړه تپل کېږي. ستاسې هغه نظر څه ده په دې باندې چې دلته د پاکستان د حکومت ځانګړی هدف هم همدا ده چې پښتانه وځپي او که نه د پردې تر شا نورې مسلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه نیکې له تاسو ته ګرانو مېلمنو ته او ستاسو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. انګلیس اوږدمهاله لکه چې ما ملګري ویلې اوږدمهاله ستراتیژي لري په دې منطقه کې. کله چې انګلیسانو کله چې کوم څه دي نو زه به اوس دغه ته راسم دغه القاعدې ته چې د القاعده ما د سترګو لاندې جوړه شوه په پاکستان کې. امریکایانو به افغاني مهاجرو تنکي ځوانان تربیه کول چې په دې غرو کې چې دوی په مقابل روسانو وجنګېږي. بیا به هلته عربي مجاهدین به دوی ته راغلل، بن لادن راغی، ټول راغله، دا یې تربیه کول چې د روسانو مقابل کې وجنګېږي. نو دوی دغه ستراتیژي داسې جوړه کړې وه چې دغه کسان به یو ورځ د دوی په ګټه په بل ډول سره وجنګېږي. نو دوی چې راغله پس القاعده نوم پې کېښوده. دلته هدف د دوی دا و چې افغانستان ډېر مساله و، افغانستان اردو ډېره قوي وه، پولیس یې قوي و او غوښتل چې دغه له منځه بوځي. بیا موږ هغه وخت کې 1915 کې دا فکر و بعضې کسانو چې ډاکټر صاحب نجیب سره تماس و مجاهدینو سره چې دغه اردو پولیس پاتې سي او دغه مجاهدین چې که په رښتینې سره جهاد کړی او جهاد وکړي نو هغوی به نظم جهادي جوړ سي. موږ به 3 قوا ولرو، هم به اردو لرو، پولیس او نظم جهادي. خو پس ته چې زه په 1986 کې امریکا ته لاړم هلته ما ته ثابته شوه چې دوی غواړي دغه هم له منځه بوځي، نه تنها چې موږ نوی جوړه کړو دا هم له منځه بیایي. هغه اسنادو ته شاید ما مطالعه کړه بېرته راغلم نو په دې پوه شوم چې خبر خرابه ده. دوی اوس فعلا اوس کرښې نه اخواته ډیورنډ کرښې نه اخواته ولو که 100 کاله تېر شوي دا خیر باید ووایم چې 100 کاله پس دغه کرښه هېڅ وجود نه لري، نشته، وخت یې په تېر شوی ده او سرحد چې ده اټک ده. دلته به ښه وي چې پاکستان خپل سند او پنجاب وساتي، پښتونستان دې خواته را پرېږدي په منځمهاله وخت کې او بلوچستان هم پرېږدي چې ازاده شي. نو د دې کبله دغه مهاجر چې راځي زه دوی ته داخلي مهاجر وایم،
بې ځای شوي لکه په خپل هیواد کې دي لکه چې بهرات نه راځي کابل ته جنګ ده یا قندهار راځي همداسې دا هم بې ځای شوي د وزیرستان افغانستان د وزیرستان راځي خپل بل ځای ته دوی سره باید کومک وشي دوی سره باید افغانستان دولت کومک وکړي باید بینالمللي سازمانونه چې په کابل کې دي په افغانستان کې دي کومک وکړي